ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ صحت به ولرئ. نن د روژې مبارکه 10مه ورځ ده او دغه ده چې یوه روبه په خلاصېدو باندې ده. تقریبا باقي به یا 20 یا به 19 ورځې به پاتې وي. نو دا چې په روژه کې څومره ګټې څومره ثوابونه دي تاسو ته بهتره معلومه ده. د لاسنیوي خپرونه ده. زه بشیر احمد اتل ستاسو چوپړتیا کوم. دا خپرونه تر پایه راسره وګورئ. د بېوزلو د لاسنیوي خپرونه ده، د فقیرو او نادارو خلکو خپرونه ده. موږ په دې خپرونه کې نن بیا یوه غریبه او ناداره کورنۍ راغوښتې. نن مو داسې یو څوک راغوښتی چې د افغانستان دپاره یو عمر خدمت کړی، خو اوس د بېوسۍ سره لاس او ګریوان ده. دا چې اقتصادي وضعیت یې ډېر خرابه ده، نو دی مجبوره شو چې ژوندون ټلویزیون ته راسي او خپل عرض موږ ته وړاندې کړي او موږ هم د دوی عرض واورېده. نو دلته مو لاسنیوي خپرونې ته راوغوښته. قدرمنو لیدونکو، روژه ورځ تر بلې په خلاصېدو باندې ده، خو ثوابونه پاتې کیږي او الله پاک به تاسو ته اجرونه هم درکوي. دا چې په روژه مبارکه کې څومره ثوابونه دي، نو موږ او تاسو باید په دې باندې ځان پوه کړو. که چیرې موږ او تاسو صدقه یا خیرات ورکړو، پاک رب به په بدل کې موږ ته یو په سله باندې اجر راکړي. دا چې صدقه ورکول، زکات ورکول، سرسایه ورکول څومره ثوابونه لري، نو زه که درته بیان کم وخت به ډیر ونیسي. خو راځئ په لنډو کې درته وایم چې که چیرې موږ او تاسو د روژې میاشت کې په دغه روژه کې د الله پاک څخه د هرې ګناه بخښنه وغواړو، پاک رب به راته بخښنه وکړي. او د دې ترڅنګ د تراویح لمونځ څومره ثواب لري. دا چې ثوابونه په مبارکه روژه کې ډیر زیات دي او د دې ترڅنګ له غریبو سره لاسنیوی او مرسته هم څومره ثواب لري، تاسو پوهیږئ. نو ورځو لومړی د دغې کورنۍ ویډیو ګورو. هغه ویډیو چې زموږ همکاران د دوی کور ته ورغلي او د دوی له کور څخه یې ویډیو اخیستې ده. له هغې څخه به وروسته د دې کورنۍ یو تن غړی جنرال صاحب دلته په خپرونه کې راسره وي. نو ورځو لومړی دا ویډیو ګورو، بیرته راګرځو.
قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست وایم. تاسو خو د دې کورنۍ ویډیو ولیدله، په رښتیا هم چې د انسان هغه اصلي ژوند له کوره شروع کیږي. دا چې کور هم خرابوي او اقتصادي وضعیت هم خرابوي ډیره سخته ده. نو زه وایي که په سارا کې ګرځم، سارا کې مثلا خټې دي او کوڅې خرابې دي، کور خو مې جوړ له، خو دا چې کور هم خرابه سي او داسې نور ځایونه هم خرابه سي، ژوند هم خرابه سي، بیا ډېر سخته ده. خو بیا هم په هر صورت باندې ایله امید پاک رب ته ده او موږ باید ناشکري ونه کړو. دغه هر څه د الله په لاس کې دي. زه په هره خپرونه کې همدغه یادونه کوم او خپل میلمه ته همدا وایم چې هېڅکله کې مه ناامیده کېږه. د هر څه ورکوونکی چې دغه پاک رب ده، نو کله که رب مثلا په موږ او تاسو دې دنیا کې سختی راولي، خیر هغه دنیا زموږ او ستاسو دپاره ده. په دې باندې باید موږ ناامیده نه شو، په دې باندې باید موږ خفه نه شو. نو نن هغه څوک په خپرونه کې راسره ده چې ما مخکې م یادونه وکړه، یو عمر خدمت کړی د خپل هیواد ته، د جنرالۍ تر رتبې رسېدلی، خو اوس د فقر او بیچارګۍ سره مخ ده. دا چې ډیری جنرالان اوس میلیونران دي، ډېرې پیسې لري، خو دا جنرال ولې بې پیسو پاتې ده؟ جنرال محمد عالم به وي. جنرال صاحب ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. زه محمد عالم د ژوندون راډیو تلویزیون د کارمندانو نه او همکارانو نه یو جهان مننه کومه. مننه. دا چې زما کور خامه کور دی او بارانونه ورته صدمه رسولی او دیوالونه یې نړولی او د ده د باسازي دپاره زه امکانات نه لرم او تاسې حضور ته عارض شمه او د ژوندون تلویزیون راډیو یو همکار یو کارمند یې خپل راسره که او زما کور یې د نږدې نه مشاهده که ویلي ده او تصویر یې واخیسته او بعد د تصویر نه زه یې بیرته د خپرونې ته د ژوندون تلویزیون خپرونې ته را دعوت کړو. خیر اوسې جنرال صاحب، دا چې اقتصادي ستونزې لري، اقتصادي ستونزې یوازې ستاسو نه دي، د ډېرو هیوادوالو اقتصادي ستونزې دي. نو ما مخکې یادونه وکړه، نه پوهېږم چې ستا فکر و او که نه و. ما ویل چې ډېری جنرالان ډېر پیسه داره دي، خو دا اولین جنرال ده چې کور زوړ، پیسې نشته. ولې دلیل څه ده؟ او لومړی د خپلو زده کړو په اړه که راته ووایې، خیر دا پوښتنه بیا وروسته بیا یو ځل وکړو. کومه برخه کې مو زده کړې کړي؟ ځکه جنرالي خو ټوله نظامي برخه ده. اصلا ستاسو په اجازه ما لیسه دوره 12 کاله په خپله ولایت کې لغمان کې مې ویلی، 12 کاله مکتب او عربي پوهنتون نه فارغ ما. لکه لومړی د ملکي زده کړې کړي، وروسته بس بیا نظامي برخې ته راغلی. نظامي برخې ته راغلم، عربي پوهنتون مې ولوسه. بعد د عربي پوهنتون عالي تحصیلات لرم په خارج کې. خارج د کشور نه عالي تحصیلات لرم. او دا چې موږ کله چې فارغ شو یعنې منصبدار شو، بیا موږ ته په قرآن چې زموږ کتاب ده، په کتاب باندې لاسونه موږ ته زموږ لاس هم کېدی چې دې خاورې ته او دې وطن ته به تاسې خیانت ونه کړئ، رشوت وانه اخلئ. ما رشوت نه ده اخیستی. د دې وجې نه خالي صرف په معاش باندې ما قناعت کړی. اوس هماغه وجه ده چې رشوت دې نه ده اخیستی، کور زوړ پاتې ده. دا خبره ده صاحب. څو کاله خدمت کړی؟ خدمت مې صاحب 20 کاله. ماشاءالله ماشاءالله. رتبه تر جنرالۍ رسېدلې که نه ټیټه ده؟ نه بله صاحب، تر جنرالۍ رسېدلې. بله صاحب. برید جنرال، تورن جنرال. برید جنرال. ښه ماشاءالله. مخکې اوس دا پوښتنه به بیا تکرار کړم چې جنرالان خو ډېر پیسه داره دي، خو تا یې ځواب ویلی چې ما رشوت نه ده اخیستی، ما قسم کړی او د خپل هیواد دپاره مې خدمت کړی. نو یعنې هغه وخت کې دومره پیسې نه شوی ټولېدلی، دومره معاش نه و چې تا یو ذخیره درلودله چې اوس دغه ژوند زندګي پې ښه روان وی؟ والله داسې دی چې سرګرداني د کور ډېر دی، فامیل تعداد نامخدا زیات و صاحب. نو په هماغه معاش به هم ګزاره کړی ده صاحب. لاس اچونه مې نه ده کړی. دې خاورې ته د خاورې بچیانو ته مې مقصد سر مې ټیټ نه ده. د چا جیب ته د چا لاس، زما لاس چا ته نه ده غځولی. په خپل معاش مې قناعت کړی. ډېر ښه. او دا ښه خبر هم همدا ده که چیرې یو څوک خپل وطن ته وفادار وي او خپل وطن ته داسې وي چې هغه خدمتګار وي، هغه هېڅکله کې خیانت نه کوي. لکه څنګه چې تاسو کړی که نی د اوس وخت ډېری جنرالان چې دغه ډېرې پیسې لري، بهر کې تجارتونه لري،
ښه ژوند زندګي یې برابره ده خو هغه ژوند په درد نه خوري دغه ژوند چې د خپل وطن ته د مور په سترګه ګوري خپل وطن ته وفاداره وي خپل وطن ته مثلا دوی ښه خدمت کوي دا تر ټولو بهتره ده ما مخکې صاحب عرض وکړ چې موږ لاس په قرآن پاک چې دی زموږ کتاب دی موږ په ایمان راوړی بالکل هماغه ته اطاعت مې کړی دی اطاعت کوم ورته چې ما خیانت مې نه ده کړی د چا نه مې تم او تملق مې نه ده کړی بدون د حق حلال خپل معاش نه چې راته دولت راته راکړی او د هماغه د کار په حساب باندې مزد مې اخیستی هماغه معاش راته چې والا په هغه مې خیانت کړی لاس اچونه مې نه ده کړی او نه یې کومه ښه دې کړي ځکه چې ته خپل رب ته پاک یې که چیرې خدای نخواسته تا رشوت اخیستی وی یا د مثلا غلا کړې وی الله پاک ته به مخ تورن وي په هغې دنیا به هم درته سزا درکول کېده دا چې دا غریبي ده دا به الله خلاصه کړي دا غریبي به الله لرې کړي او ورځ به الله پاک ښه ورځ راولي خو ګناهګار خو نه دا خو بهتره خبره ده ګناهګار الله ته صاحب چې کله بالغ شوی یو الله ته ګناهګار یو الله دې زموږ د ګناهونو نه عفو وکړي ګناه خو شته ده یا به مونځ اودس به موږ نه پاتې بالکل یا مثلا خبرې سره زمونږ سترګه بل چېرته چا سره به مخ شوی یي ګناهګار یو خو الله دې زموږ د ګناهونو نه عفو وکړي نور صاحب د چا حق مال خور لور ته مې نه ده کتلی انشاءالله باوجدانه یم دا ښه خبره ده وظیفې مو چیرته کړي په کوم ځای کې مو دندې درلودې وظیفه مې صاحب کړی په 80 کال کې فارغ شوی یم افسري ته ښه ډېر ښه تر ختم د ډاکټر نجیب الله پورې ننګرهار کې مې کړی ښه کله چې نظام سقوط وکړ موږ هم سقوط وکړ ښه جنرالي لاړه پاتې شوه هر څه خو بیا بعد دغې نه صاحب یو 2-3 دفعې یو څو کاله صاحب چې نظام تغییرات راغی په نظام کې یو 2 کاله 3 کاله په کور کې وو بعد دغې نه بیرته چې جذب شوي وو وظیفې ته کار هم کړی خدمت هم کړی بیا په وزارت دفاع په قرارګاه کې یا جزو تامونو کې موږ افای وظیفه کړی ولایتونو کې دې وظیفه کړې ولایتونو کې مې کړی صاحب د روسانو وخت کې چیرته وایي د روسانو په وخت کې هم ننګرهار کې وم صاحب جنګ مو کړی هغه وخت کې روسانو سره که نه روسانو سره خو خیر اشنبي ده که نه اشنبي سره به جنګ که نه بالکل دغه عسکري دنده عسکري وظیفه چې ده دا ډېره سخته وظیفه ده مقدسه ده مقدسه ده پاکه ده ځکه پاکه ده چې ته کله هم مثلا د خپل هیواد دپاره جنګیږي د خپل هیواد دپاره د خپل هیواد دفاع کوې نو دا داسې یو څه ده لکه ته چې خپل د کور د خپل د ناموس نه دفاع کوې او د دې ساتنه په ځان باندې فرض ګڼي لکه څنګه چې تا مخکې یادونه وکړه چې ما ته قرآن نقل شوی چې زه باید رشوت ونه خورم قرآن موږ لاس ایښی بالکل چې خیانت نه کوو خاورې ته وطن ته ناموس ته نو دا ډېره مهمه خبره هم ده وطن حیثیت د ناموس لري حیثیت د ناموس لري نو دا باید موږ او تاسو هر افغان هم دغسې اوسیږو لکه څنګه چې تاسو یې لکه څنګه چې نور افغانان دي هغوی باید تل همدغسې واوسیږي او همدغسې خپل هیواد ته خپلو دندو ته په درنده سترګې وګوري په ښه سترګې وګوري اوسنی حکومت هم همدغسې باید د خپل ملت غم وکړي خپل ملت ته په ښه سترګې وګوري هغوی سره مثلا په غریبۍ کې مرسته وکړي هغوی سره لاسنیوی وکړي دا ښه خبره ده خو راځو دې ته چې اوس غریبي لږ زور کړی که ډېر زور کړی والا داسې ده صاحب چې حقیقت ووایو چې په کور ناست یو وظیفه نشته ډنډه نشته ده کاروبار هم نشته ده او زمان نیولی تر بچیان مې چې مخکې په وظایفو کې وو اوس په کور یو او د هغوی عشا او عباده په ما پورې اړه لري زه نه ځمکه لرم نه کوم باغ لرم نه کوم تجارت لرم نه کوم بله پیشه لرم کله چې تیر جمهوري نظام سقوط شوی تاسو له همغه ورځې راهیسې اوزګار یې تر دننه پورې بالکل اوزګار یم صاحب بیخي زه م اوزګار یم بچیان مې هم اوزګار دي تقاوت مو کړی و که نه دوی د دندې څخه لرې کړی
نه صاحب خو مقصد وظیفه پرېښوسته مریض شوم مریضي مې راته هغه شو مریض شوم ناګزیر شوم نو وظیفه مې پرېښوسته. بیا خو تقاعد ورکول کېږي تاسو به تقاعد لرئ که نه لرئ؟ یاره تقاعد هم تر اوسه پورې خدای دې وکړي چې په خیر دغه امارات په ټولو متقاعدینو باندې خپل رحم کرم وکړي. د متقاعدین هم د دې خاورې بچیان دي مسلمانان دي د دې وطن ته خدمت کړي چې د دوی حقوق هم ورته ورکړي. تر دې اوسه پورې دې اخیستي کوم ګټ نه؟ نه صاحب نه. یعنې تقاعد خو لرې که نه لرې؟ تقاعد خدمت مې کړی 30 کاله مې خدمت کړی باید زما حقوق راته راکړي. که چیرې تقاعد زما حقوق راکړي د بل د افغانستان د ولس خلک چې د دې خاورې بچیان دي خدمت یې کړي د هغوی هم باید حقوق ورکړي. حق ده د معاشونو یې ګرځېدلی دی میاشت په میاشت د دوی معاش نه ګرځېدلی تقاعد په حساب باندې. خیر الله پاک به دا ستونزه هم حل کړي الله پاک به ستاسو تقاعد هم درکړي. نو که چیرې تاسو تقاعد درکول کېږي د کال څومره تقاعد به وي ستا جنرال صاحب؟ یاره صاحب داسې دی چې نور مو جمهوریت کې نور مو د ضابط نه نیولی تر ستر جنراله پورې نور معلوم و میاد خدمت و مسلکی و اصل معاش و جمع مجموعه و د ضابط نه معاش اندازه معلوم و تر جنرال پورې تر ستر جنرال پورې تر مارشال پورې ډېر اندازه معلوم و زما د رتبې چې شی مې چې رتبه و د هغه زه مستحق کېږم که مثال که تقاعد هم راته راکړي زه مستحق د هغه یم. یعنې تقریبا که کالنی به څومره راسي څومره پیسې راځي د یو کال؟ د یو کال 4 لکه روپۍ افغانۍ. دا خو بیا ډېرې پیسې دي که نه که د یو کال تا ته 4 لکه درکړي خو بیا ګزاره کېږي. نو اوس خو د کوچواري کې خدای دې وکړي چې په خیر شي او امارات په خیر کومک وکړي موږ سره موږ د دې خاورې بچیان یو د امارات په حساب زموږ مشران دي او موږ عضو یو د امارات عضو یو موږ هر څه چې موږ ته وظیفه هم راکوي موږ په وظیفه کې هم سرکشي نه کوو دا خاوره په موږ ګران دی حیثیت د مور لري په موږ باندې موږ دا خاوره ساتو دا وطن هم دی د انګریز نه یو راغلی د افغانان یو د افغانستان بچیان یو. بلکل که چیرې د وظیفې پیشنهاد درته وشي بیرته ځې خدمت کې مثلا وروځې په عسکرۍ کې ځوانان وروځي د خپل وطن د دفاع لپاره سرتیري وروځي؟ بلې و خپل ځوانانو ته خدمت بچیانو ته خدمت خاورې ته خدمت زما وظیفه ده چې ډنډه راته راکړي اجرا کومه. بلکل زما د رتبې په هغه کې مطابق او راته خیر دی د هغې نه ټیټ هغه هم راکړي وظیفه راکړي وظایف اجرا کومه. خارج ته نه ځم وطن مې ده بچیان لرم خارج ته نه ځم. څو نفر یاست فامیل کې؟ فامیل کې صاحب 22 کسه. ماشاءالله ماشاءالله. او په 22 کسانو کې یوازې هیڅ کار نه کوي؟ هیڅ کار نه کوي بېوزګار یو. باید دغو 22 نفرو درآمد څنګه کېږي؟ وایم صاحب خدای چلولی و که غوړ نه و وچم خوړلی خو صبر هم الله ته کړی او الله ته کوو د الله نه خپل رزق روزي غواړو. رزق روزي چې پیدا کړو رزق روزي موږ ته الله پاک ټاکلی هر انسان ته هر بشر ته د مرګ وخت هم الله ته معلوم ده تر هغه چې مرګ درته وخت نیټه الله ته معلوم ده خو روزي هم راکوي. که غوړ نه وي وچه راکوي سپوره ډوډۍ خورو. ښه زامنو دې هم تعلیمونه کړي دي؟ زما زامن هم صاحب تعلیمونه کړي یو اکاډمي پولیس نه فارغ ده صاحب. ښه. بل زوی مې د عربي پوهنتون نه فارغ ده.
اوس دواړه وزګار دي وزګار دي. او یو زوی مې حقوق پوهنځی لوستی په جلال آباد کې، کشر زوی مې هغه هم وزګار ده. او دا بچیان مې هم بچیان لري، ښځې لري، اولادونه لري. که ټول سره ګډ یاست یو ځای که نه؟ یو ځای اوسه. چاته پرېږدم بچیان، چاته پرېږدم؟ بالکل نه کېږي، سخته ده. جنرال صاحب خفه کېږم، ژوند مل د سختیانو سره ده. ژوند کې دغه سختیانې شتون لري. دا یوازې په تا نه دي، په ما هم دي، زما په همکارانو هم دي، په ډېرو خلکو دي. خو ستا خبره بیخي صحیح ده چې روزي ورکوونکی الله ده، او دا باید هر مسلمان په دې باندې یقین او باور ولري چې روزي الله ورکوي، رزق ورکوونکی چې ده هغه الله ده. تر کله مو چې په دې دنیا کې رزق وي، هغه خپل رزق چې د هر ځای نه وي راټولوو به یې، خورو به یې، او ورځ به وفات کېږو، ځو به. دا مرګ نه خلاصېدل څوک نشته. د آخري فقط زمونږ مرګ دی آخر. څو کاله چې الله عمر موږ ته ټاکلی دی وخت، هغه الله ته معلوم ده. بعد د هغې نه مرګ شته ده، قبول هم ده. بالکل. کله چې ستا وظیفه وه، د اولادونو وظیفه وه، نو بس هر څه برابر و، سم و، هېڅ ستونزه نه وه، پیسې پرېمانه وې. حقیقت ده، او حقیقت ده. او زامن مې د خپل بچیانو مصارف کوله، خرچه کوله. ما د خپل بچیانو، د مورې، د بچیانو مې د مورې، خویندې، خورګانې، واړه ماشومان تر پیغلې خرچ الله ورکول، روزي الله ورکول، ما به ورکوله خرچ. اوس کوم تجارت، پیشه، کار، کسب چې نشته ده، وزګار یم. بالکل سخته ده رښتیا هم. خو بیا هم په هر صورت باندې الله پاک دې رحم وکړي. یو چا 10,000 افغانۍ کومک کړی، د هغوی مرسته به تاسو ته وسپارم. حاجي صاحب د پارکای صنعتي نه الله پاک د دوی ته اجرونه ورکړي، الله پاک د هغه دنیا ورته ښکلې کړي. او د دې تر څنګ یو ورور د ایران نصیرجان څخه 1000 افغانۍ مرسته کړې. نو خدای پاک وکړي چې په دغه کمه مرسته باندې ستاسو ډېر څه وسي. جنرال صاحب دا ژوند ده، ژوند کې تکلیفونه، ستونزې شته، ژوند کې هر څه راځي. موږ او تاسو باید مقاومت ولرو. دغه ورور چې د فارکونو نو مشر دی، او بل دغه ورور چې 1000 روپۍ بل دا لېږلی، او لاسنیوی د مظلومو خلکو کوي، الله دې ورسره ښه وکړي. خیر وشي جنرال صاحب. زه هم مظلوم یم، مننه. خدای پاک الله دې ورسره ښه وکړي، په آخرت کې هم په دنیا کې ورته په درد وکړي. امین کې. قدرمن حاجي صاحب د پارکای صنعتي نه یو ورور د ایران نصیرجان څخه چې تاسو مرسته کړې، الله پاک دې ستاسو هغه دنیا ښکلې کړي، پاک رب دې درته اجرونه درکړي. دا چې حاجي صاحب د پارکای صنعتي نه په هره خپرونه کې خپلو هېوادوالو سره مرسته کوي، همداسې دغه بل ورور د ایران نصیرجان څخه یوه نړۍ مننه ترېنه کوو. جنرال صاحب دا چې مرسته کمه ده، پاک رب دې پکې برکت واچي، دغه کمې پیسې د پروردګار تاسو ته په لکونو حساب کړي. خو خبره دلته ده چې که ژوند کې موږ او تاسو د سختیو سره مقابله ونه کړو، د سختیو سره ځان بلد نه کړو، دا خو زموږ او ستاسو هیواد دی، یو فقیر غریب هیواد ده. باید د هرې سختۍ سره موږ او تاسو مقابله وکړو، او د هرې سختۍ په مقابل کې ودرېږو. زه پوهېږم چې ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي، اقتصادي ستونزې زیاتې دي، نور خو انشاءالله تعالی تاسو ګورئ چې هر څه سم روان دي، امنیت شته، نور هر څه برابر دي. خو الله پاک دې دغه اقتصادي وضعیتونه هم د خلکو ښه کړي. هغه کسان، هغه ځوانان چې وزګار دي، وظیفې نه لري، پاک رب دې هغوی ته هم وظیفې برابرې کړي، چې هغوی هم ښکلې وظیفې ولري، او هر سړی په هغه خپل د وظیفې معاش واخلي او خپل روزګار پرې وچلوي. زه هم د ژوندون تلویزیون کارمندانو، کارکوونکو ته د الله پاک نه ورته خیر غواړم، او خپل ځان ته هم خیر غواړم، نور مسلمانانو ته هم چې په داخل د افغانستان کې دي که خارج د افغانستان کې دي، ورته دعا کوم چې پروردګار دې مل شي، او ستاسې دې هم مل شي چې دا د ژوندون تلویزیون چې دی د مظلومو خلکو دفاعګر دی، د مظلومو وګړو دفاعګر او حمایهګر دی، او همکاري کوي. خدای دې ژوندي لري د ژوندون تلویزیون کارمندانو ته او ادارې ته سرلوړی دې وي. مننه جنرال صاحب، تاسو دې الله خوشحاله لري. که چیرې د نور هیوادونو جنرالان وګوري، هغوی اوس هر څه لري، هر څه یې پوره دي،
خو دا چې زموږ په هیواد کې قدر نشته، د کادرونو قدر نشته، د هغه چا قدر نشته چې هغوی تر ډېره حده پورې زحمتونه ویستلي، تکلیفونه ویستلي. کنې عسکري ډېره سخته وظیفه ده، عسکري ډېره سخته ده. عسکري که ته وګورې هغه یو وخت یو څه وخت موږ هم دغه عسکري عربي ښوونځي کې زموږ پلار د پاک رب وبخښي، الله د هغه دنیا ورته ښه کړي، سره د ټولو آمین. نو ما ته ویلې عربي ښوونځي ته لاړ شه. کله چې عربي ښوونځي ته لاړم هلته مې درس شروع کړ، نو دغه د عسکري زده کړې چې ما ولیدې، د سهار وختي پاڅېدلو، دا ورزش کولو، تمرین کول د انسان لپاره ښې دي. خو زموږ یو قمندان و د فرید خان په نوم باندې، قمندان د ټولي و، الله پاک دې چې هر چېرته الله پاک دې خوشحاله لري. نو هغه به موږ ته ویلې دغه عسکر باید داسې واوسېږي لکه یو سیم، باید یعنی ټکان ونه خوري. که چېرې ټکان خوري بېرته باید هغه خپل ځای ته راسي، او داسې نرم واوسېږي لکه موم چې هرې خوا ته یې تاوی راتاوی، دی باید هماغسې واوسېږي. نو عسکر چې ده د یو هېواد دفاعګر ده، د یو هېواد دپاره هغه سپر ده او باید همدغسې واوسېږي. خو دا چې ما مخکې یادونه وکړه چې د جنرالانو یو خو په تېر حکومت کې جنرالي لوی سوه چې هر سړی به جنرال و. نو ځینې وخت که تاسو جنرال څخه خپله خبر یاست، ډېری داسې واړه واړه ماشومان بیخي جنرالان مقرر شول چې ښې پیسې هم پیدا کړې. اوس هغه د په بهر هېوادونو کې دي او ښې مزې او چرچې برابرې دي. اوس تاسو په څېر جنرالان چې وطن سره خیانت نه ده کړی، وطن ته خدمت کړی، دغه ډول دلته بس ناست دي او څه نه لري. والا محترمه مشه، داسې دی چې واقعا چې په تېر نظامونو کې هم خیانت و، چې چا به واسطه نه درلوده، د حقوق نه به پاتې و، ترفې نه به پاتې و، لر ولایتونو ته به یې ورکوله، کار به یې ترېنه اخیسته، چې واسطه نه درلوده. زما خپله زه صاحب یو شپېتم کال کې د پوهنتون نه فارغ یم، یو شپېتم کال کې زه باید اوس ډګر جنرال وای، ډګر جنرال وای. خو هر څه نه بهتر دا دی چې ژوند مهم دی صاحب، ژوند مهم دی او سر مې چاته ټیټ نه دی انشاءالله، او فقط د دغه خاورې ساتنه په ما حق دی چې زه خدمت یې وکړم، او د دې خاورې بچیان چې څوک اوسي، مقصد زه هم هغوی دپاره د دې خاورې وګړي ته هم زه خدمت وکړم نور انشاءالله. او بل امارت هم ژوندی، امارت اسلامي دې ژوندی، چې مقصد هغه سړکونه کې باسازي کوي، سړکونه جوړوي، مثال لاندې د ځمکو نه، مثال د اوبو کانالونه جوړوي، زیربناګانې اوبه لاسه راوړي چې خلکو په رڼا کې کینی، برق تولید کې خلکو په رڼا کې کینی او آرام اوسي او خوشحاله اوسي، او موږ هم ورته دعا کوو چې پایدار دې اوسي. بالکل جنرال صاحب، د خپرونې البته افطار ته فقط څو شیبې پاتې دي، یوه دقیقه یوه نیمه دقیقه افطار ته پاتې ده. کور مو خپل ده که کور هم کرایي ده؟ والا دروغ نه وایم، کور مې خپل ده، خو خامه ده. خامه ده؟ خامه ده. څه ما چې ویډیو ولیدله کوټې ډېرې خرابه وي، ډېرې په بد حالات وي، جوړېدل غواړي. وایم د باسازي ترمیم هغه نه لرم، وس نه لرم، حقیقت درته وایم. بیا هم تکراروم صاحب چې د ژوندون تلویزیون کارمندانو کارکوونکو ته خدای پاک خیر ورکړي او کامیاب اوسي، چې زه عرض شم او دوی خپله مسؤل کس ویلېږل او زما کور عکاسي که او وروسته د هغې نه زه را دعوت کړم خپرونې ته. خیر اوسي جنرال صاحب، تاسو هم خیر اوسئ. تا دې الله خوشحال لري جنرال صاحب. بس دغه به وایي چې پاک رب دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي. امین. کې د اذان وخت ده، ورځو اذان ته، اذان به واورو، افطار به وکړو، بیرته راګرځو. قدرمنو لیدونکو، ډېرې زیاته مننه کوم بیا هم د خپلو هغو دوستانو څخه چې مرسته کړې، حاجي صاحب د پارکای صنعتي نه، یو ورور د ایران د سیرجان څخه. پاک رب دې دوی ته ډېر اجرونه ورکړي، الله پاک دې د دغې مرستې په بدل کې دوی ته ډېرې وزونه ورکړي. جنرال صاحب، تاسو دې هم الله پاک له خپل دربار څخه ونازي، الله پاک دې له خپل دربار څخه درته هر څه درکړي. بیا هم که په پای کې څه وینا لرئ، مهرباني.
زه خو اول د ژوندون تلویزیون کارکوونکو ته او ادارې ته د پاک الله نه صحتمندي ورته غواړم او دغه کسان چې کومک یې کړي دي الله دې ورسره کومک وکړي د الله په دربار کې د دوی کومک قبول او منظور شي. مننه. خدای دې خوشحاله لره جنرال صاحب. قدرمنو لیدونکو د افطار وخت د ستاسو وخت هم نه نیسم په الله مو سپارم تر سبا روژه ماتي چې زه ستاسو حضور ته حاضرېږم. کامیاب بریالي سوکاله واوسئ.